السلام علیکم. زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د وزیر اعظم د پخواني مشر سید افضل سره 21 کسان د کرونا وایرس له کبله مړه شو. کارکردګي ضروري ده. د حکومت د دریو اهمو شخصیتونو فیصله. صنعتونو ته به ارزانه بجلی ورکولی کیږي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا. د پښتنو خدمت صرف عوامي نیشنل پارټي کولی شي. ایمل ولی. د ایپسي د اهلکار په شمول باندې 3 رونه نامعلومو کسانو ووژل. په پنډۍ کې مخالفینو په کور باندې حمله وکړله. په دې حمله کې 9 کسان مړه شو. په تورخم بارډر باندې د 4 ملزمانو نه په لوی تعداد کې امریکني ډالرې برآمد کړای شوې. د جمعیت علماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن کشر ضیاء الرحمن په کراچۍ کې د نار ضلعي ډیپټي کمشنر مقرر کړی شو. په ترکی کې په آیا سوفیا کې 80 کاله پس په اولنی ځل د جمعې لمونځ ادا کړی شو. اوس د دې خبرونو تفصیل. د اطلاعاتو مطابق په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله د وزیر اعظم د پخواني مشر سید افضل سره 21 کسان مړه شو. په خیبر پښتونخوا کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله صرف 1 کس مړ دی. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 1512 نوي کیسونه مخې ته راغله. په خیبر پښتونخوا کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 103 نوي کیسونه ریکارډ کړی شو. د وزیر اعظم عمران خان سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او شاپرمان ملاقات وکړ. دریوانه مشران په دې خبره باندې متفق شو چې قام ته به کارکردګي ښودلي. حکومتي ټیم به د کارکردګۍ جایزه اخلي. په ملاقات کې په دې خبره هم اتفاق وشو چې څوک کارکردګي نشي ښودلی د هغې مخکې چلیدل ګران دي. په دې حواله وزیر اعظم عمران خان په دې موقع باندې خصوصي هدایات جاری کړه. وزیر اعظم عمران خان وی چې د بلوچستان محرومۍ به لرې کولی شي. د زیاته کړې ده چې په انفراسټرکچر او په روزګار به خصوصي توجه ساتلی شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې صنعتونو ته به په ارزان نرخ باندې بجلی ورکولی کیږي. د زیاته کړې ده چې ډیجیټل سیستم به ډیر زر متعارف کړی شي. دا خبره د بورډ اف انویسټمنټ او د ټریډ د اعلی سطحي اجلاس د صدارت په موقع باندې کړې ده. د پېښور په علاقه کې نامعلومو کسانو د ایپسي د اهلکار په شمول باندې 3 کسان ووژل. د ایپسي اهلکار شهزاد د خپل تره او د ترور د زوی سره بازار ته چې نامعلومو کسانو به فایرنګ وکړ. د فایرنګ په نتیجه کې د 3 وانه په موقع باندې مړه شو.
د پنډۍ په علاقه کې مخالفینو په یو کور باندې حمله وکړه. د دې حملې په نتیجه کې 15 زنانه او 4 ماشومان په موقع باندې مړه شو. وایي چې دې حمله کې 3 نور کسان شدید زخمیان شوي دي. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پښتنو خدمت صرف عوامي نیشنل پارټي کولی شي. د زیاته کړې ده چې د حکومت د غیر سنجیدګۍ په وجه باندې د زم ازلا خلک د مایوسۍ ښکار دي. دا خبرې په پیښور کې د پارټۍ اجلاس ته د وینا په دوران کې کړې دي. د یو کارروایي په دوران کې په تورخم بارډر باندې د 4 ملزمانو نه 2,33,000 امریکنۍ ډالرې برآمد کړې شوي دي. دا ډالرې ملزمانو د پروټو په 2 پیټو کې پټې کړې وې. د سند حکومت د جمعیت علماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن کشر ضیاء الرحمن په کراچۍ کې د نارت ضلعي ډیپټي کمشنر ولګاوه. ډیپټي کمشنر ضیاء الرحمن د صوبایي منیجمنت سروس خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. بلې خواته اپوزیشن په دې تعیناتۍ باندې زبردست تنقید لګیا دی کوي. د سند حکومت د دې تعیناتۍ دفاع کوي او وایي چې د مولانا فضل الرحمن رور کېدل څه جرم خو نه دی. د ترکي آیا سوفیا کې 80 کاله پس په اولني ځل بانګو شو د جمعې مونځ ادا کړی شو. په آیا سوفیا کې د ترکي وزیر اعظم اردوغان د کابینې وزیرانو او نورو سرکاري افسرانو اهلکارو د جمعې مونځ ادا کړ. د جلالات د پړاو په مقام باندې هوسوا انټرنیشنل کالج برای خواتین قایم کړی شو. دا خبره د هوسوا انټرنیشنل کالج برای خواتین ډایرکټر غلام رسول د میډیا نمائندګانو ته د اشاعې په موقع باندې کړې ده. سورې کې د تبوز ضرورت هم دی نه په دې کې به ان شاء الله سره ګیدرینګ وي په 9 اگست باندې اختر نه پس په 9 اگست د اتوار په ورځ او 5 بجې ان شاء الله مازدیګر زه ځل بیا د ټولو دوستانو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. ډېره مننه، ډېره شکریا، جزاک الله. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.